بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محترم مسلمانانو ورونو، د دې سورته فاتحه نا د ترجمه او د تفسیر آغاز شو، او ان شاء الله العزیز ترجمه او تفسیر با د دې نرستو کیږي. ونن زه صرف تاسو سره خپل تعارف کول غواړم، او بیا د قرآن کریم تعارف کول غواړم. نو زما تعارف دا دی چې زما نوم حزب الله دی، او زه د اسکندری کورونو حافظ آباد مردان اوسیدونکی یم، او زه د جامع مسجد محله بیخیل مردان خاص خطیب یم، او مدرس قرآن یم. او زه د ترجمه دا آغاز صرف او صرف د الله د رضا د پاره کوم، چې زما فریضه د اشاعت هم ادا شي، او زما نه څه فایده هم چاته ورسي. الله دې زما دا سعی په خپل دربار عالیه کې قبول کړي، او الله دې دا سعی زما د بندگان خدا د پاره ذریعہ د قرآن فهمه وګرځي. آمین ثم آمین. د خپل تعارف نه بعد اوس د قرآن کریم تعارف تاسو سره کوم، چې قرآن کریم څنګه کتاب دی. نو قرآن کریم تعریف د قرآن په ژبه کې تاسو سره کوم. سورت الشعراء آیت نمبر 192 تا 195 کی اللہ فرمائی د خپل کتاب تعارف الله پخپل کوي چې وانه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ترجمه د دې آیتونو دا ده چې دا قرآن کریم دا تنزیل دی،
دا قرآن کریم دا نازل شوه دی د رب العالمین د طرف نه او کوز شوه دی په دې سره جبریل امین د اسمانونو نه، یعنی د جبریل په ذریعه سره او د جبریل په واسطه سره دا قرآن نازل شوه دی علا قلبک پزړستا باندې د پاره چې شیت اے پیغمبره د خبرونکو نه چې خلق ته نه خبر کې د دې قرآن نه، او نازل شوه دی دا قرآن کریم په عربی صفا کې او په عربی واضح کې د آیتونو کې د قرآن کریم امتیازی خصوصیات او امتیازی صفات بیان شوی دي. د ټولو نه اول امتیازی صفت دا بیان شوی دی چې الله فرمای دا تنزیل دی، یعنی دا د چا مصنف تصنیف نه دی، دا د چا مؤلف تالیف نه دی، یعنی دا د الله تعالی نازل کرده کتاب دی. نو په دې تنزیل سره په دې صفت سره دا د عام کتابونو نه ممتاز شو او د عام کتابونو نه بلند و بالا شو. دویم امتیازی صفت دا بیان شوه دی چې دا نازل شوه دی د رب العالمین د طرف نه، او رب مالک ته هم وی، رب مربی او تربیت کوونکی ته هم وی، او رب حاکم او بادشاہ ته هم وی. نو دې کې اشاره وکړه چې دا د مربی د طرف نه نازل شوه دی، د تربیت کوونکی د طرف نه نازل شوه دی. نو د دې نه ټول انسانیت لپاره تربیت حاصلول پکار دی. روحانی تربیت لپاره هم نازل شوه دی او اخلاقی تربیت لپاره هم نازل شوه دی. او دا د بادشاہ کتاب دی، دا د رب العالمین کتاب دی او رب بادشاہ او حاکم ته هم وی. نو په دې کې اشاره وکړه چې دا د الله د طرف نه نازل شوه دی، بادشاہ د طرف نه نازل شوه دی. نو دا د قانون کتاب دی، د ملک قانون او د ملک نظام هغه په دې قرآن کریم باندې به مسلمانان چلی، څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې په دې قرآن باندې نظام چلولیو د مدینه منوره، او دا رنګ چې کله اسلام په نورو علاقو کې غالب شو نو پاغې کې هم د قرآن مطابق نظام صحابو هغه چلولو. او درم امتیازی صفت هغه دا بیان شوی دی چې دا د جبریل په واسطه سره دا قرآن نازل شوی دی. نو ټول فرشته د الله تعالی معزز فرشتي دي، لیکن جبریل امین دا یو داسې فرشته ده چې هغه ډېر امانتدار فرشته ده، او په ټولو فرشتو کې داغه مقام هغه بلند او بالا دی. مطاع ثم امین، داغه تابعداري کولی شي او هغه ډېر امانتدار فرشته ده. نو دا قرآن د جبریل په واسطه سره نازل شوی دی، په دې کې ذره بر کمی او زیاتې هغه نه دی شوی. دا بالکل د الله د طرف نه چې سم پیغام الله نازل کړی دی اق شانته جبریل امین دا په قلب اطهر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل شوی. سرورم امتیازی خصوصیت هغه دا بیان شوی چې د ټولو ناول دا قرآن کریم فقلب اطهر د محمد رسول الله نازل شوی دی، او رستو بیا دا په کاغذونو کې لیکل شوی دی. او پنځم امتیازی خصوصیت او صفت دا بیان شوی دی چې دا یوازې دا قرآن کریم د نبی په زړه باندې د پاره نه دی نازل شوی،
چې یوازې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یاد کی او عمل پیو کی، بلکې دې د پاره دا نازل شوی دی چې نور خلق ته هم نبی علیه الصلاۃ والسلام دا بیان کی او نور خلق په عمل کی. نو دې وجه نو فرمایل چې لتكون من المنذرین، ستا پزړه مبارک باندې موږ دا قران کریم نازل کړی دی، دې د پاره نازل کړی دی پیغمبره چې ته خبرون کې شه د خلکو د پاره، خلکو ته دا قران ورسه، خلک ستانه دا قران یاد کی او خلک هم په دې باندې عمل وکي، څنګه چې ته د الله د طرف نه یادې او عمل پکې، دا سه تمام عالم په دې باندې عمل وکي. او آخری صفت دا بیان کړی دی چې بلسان عربی مبین، دا قران کریم ما نازل کړی دی الله وی په عربی ژبه کې، دا سه عربی ژبه کې چې هغه بالکل واضح عربي ده، هغه صفا عربي ده، او دا سه عربی ژبه کې ما نازل کړی دی چې څوک د دې کتاب مقابله نشي کولی. دا معجز کتاب دی، د دې په مقابله کې ټول خلک عاجز دي. نو دا د قران کریم تعارف الله په خپل په دې مذکور آیتونو کې کړی دی. دا ډېر عظیم الشان کتاب دی او الله رسول فرمایي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو باخرين، الله تعالی په دې باندې قومونه اوچتای چې کوم قوم دا قران خپل کو، په دې قران باندې عمل وکړو، الله تعالی په دې باندې هغه قوم اوچتای، او کوم قوم چې دا قران پر خود الله تعالی هغه ذلیل کوي او رسوا کوي. الله دې مونږ ټول لا په دې خپل عظیم الشان کتاب باندې، په خپل عظیم الشان کلام باندې د پورا عمل کولو توفیق راکړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.